السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ تاسو خپل د سوالونو او پوښتنو سلسله جاري وساتو. دلته علامې دي دا به وګورئ. بیا پوښتنه داسې ده، دا علامه یا نښه څه معنا لري؟ تاسو به دا نښانې وګورئ، دا علامه به وګورئ. دلته نښه دی shoulder work ahead، دلته road work ahead. نو داسې علامې کله کله تاسو چې پر سړک باندې ځئ دا په مخه درځي، درته وایي دا څه معنا لري؟ نو جوابونه یې داسې دي. په مخ کې دي د سړک جوړولو کار جریان لري، یعنې پر سړک باندې کار کیږي. دوم جواب، باید مخ ته خپله لیکه بدله کړي. دوم جواب. دریم جواب، مخ ته لاره تغییریږي. دریم جواب. نو دا اصلا چې دی دا دواړه صحیح نه دي. دا لومړی جواب صحیح دی، تاسو به د لومړی جواب نښه کړئ چې مخکې دی کار روان دی، تعمیراتي کار کیږي پر سړک باندې، پر روډ باندې تعمیراتي کار روان دی. نو تاسو احتیاط وکړئ د مخکني خلکو سره. اتیمه پوښتنه، تاسو قانونا کولی شئ خپل موټر پارک کړئ. چیرې؟ اوس به ګورو، ورته جوابونه درکوي. تاسو په دې جوابونو کې خوښ کړئ چې تاسو په دغه ځای کې کولی شئ چې خپل موټر پارک کړئ. د پیاده رو پر سر چې مشخص شوی نه وي تاسو کولی شئ چې هلته یې پارک کړئ. یعنې قانونا دلته مهمه ده، تاسو قانونا کولی شئ چې خپل موټر پارک کړئ د پیاده رو پر سر چې مشخص شوی نه وي. دوم جواب، د مقابل لوري ترافیک د لیکې پر غاړه چې را روان وي. دریم جواب، په بیړنیو حالاتو کې د لویې لارې په څنګ کې. دا باید وپوهېږئ پیاده رو باندې هیڅ وخت قانوني نه دی چې تاسو خپل موټر پارک کړئ. د مقابل لوري ترافیک چې راځي د هغه خواته په کیڼ خوا باندې تاسو غواړئ په څنډه باندې موټر ودروئ، پارک یې کړئ، ځکه چې مخامخ موټر راځي او هغه مې ویني. دا هم غلط دی. او مهم دا دی په بیړنیو حالاتو کې د لویې لارې په څنګ کې، یعنې کوم جدي حالت درته پیدا سو، یا موټر ټکر سو، یا خراب سو، یا یو څه په وسوله، یا مریض سول، یا تا ته تکلیف پیدا سو، بیړنی حالت، نو په لویې لارې کې به تاسو شی خواته څنګ ته بسې دغه مخکې چې تشریح کړله چې دغه سپین خط هاخوا ته یو څه فاصله ده چې هلته تاسو وخت نه لرئ موټر وچلئ، نو تاسو به هغه خواته واوړئ. دغه ځای د هغه دپاره مهم دی دا چې دغلته کوم بیړنی حالت پیدا سي، نو تاسو به خپل موټر دغه سپین خط څخه شی خواته وباسئ، هغلته به ودرېږئ او بیا ټیلیفون